د خوست برېښنا مسئولينو سره د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي پلاوي ليدنه وکړه او د چارو چټک پرمختګ لپاره ورته اړينې سپارښتنې وکړې. د افغانستان برېښنا شرکت ولایتي واحدونو چارو ارزونې او د پراختیایي پروژو تطبیق څارنې لړ دا ځل د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس انجینیر صفي الله احمدزي په مشرۍ خوست ته لیږل شوي پلاوي د خوست برېښنا ټولو څانګو مسئولینو سره ګډه ناسته وکړه او د پروژو پر چټک او وخت تطبیق کې ټینګار وکړو. هغه پروژې چې په د امارات راتګ سره موږ شروع کړي دي او د هغه څارنه کوو، ارزونه کوو، وګورو چې هغه تخنیکي معیارات په نظر کې نیول شوی دی هغه دلته تطبیقیږي که نه تطبیقیږي. په ضمن کې ګورو چې د خلکو مشکلات څه دي، د هغوی ستونزې د حلولو لپاره څه پروګرامونه مد نظر ونیسو. د چارو تخنیکي ارزونې پلاوي د خوست برېښنا مسئولینو ته د پلان له مخې په معیاري ډول د ټولو چارو پر مخ وړلو، د پروژو پر چارو منظمې څارنې، د لګښتونو پر ځای او سم مدیریت ټینګار وکړو. د خوست برېښنا مسئولین د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي ریاست پلاوي سره خپل ستونزې او د شبکو پر مخ وړلو برخو کې شوي پرمختګونه او لاسته راوړنې شریکې کړي او د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د ولایتي واحدونو چارو ارزونې بهیري وستایلو. 53 ترانسفارمرونه موږ نصب کړي دي په خوست ښار کې او دا رقم ته موږ تقریبا په دې کې 22 ترانسفارمرونه رایشي دي او 15 ترانسفارمرونه چې دي دا دولتي دي او 7 ترانسفارمرونه صنعتي دي. دې سره په څنګ کې موږ تقریبا 1491 متره توزیع کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي ریاست تخنیکي ارزونو پلاوي د خوست برېښنا چارو ارزونو پای کې دوی ته د مرکز له لوري د بشپړو همکاریو ډاډ ورکړو.